ټرمپ راتلل په منځنۍ اسیا کې ځینې تغییرات زه په خپله سترګو وینم. فرض مثال ټرمپ په انتخابات کې چې کله ګټونکی اعلان شو، د پاکستان د تحریک انصاف ګوند خوشبیني ورته درلودله چې له دغه سره به د عمران خان په وړاندې یوه د هغه د پاړسي. نن داسې تایید شوي خبرونه نه دي، خو 90% باوري یم چې عمران خان فکر کوم له زندان نه راوتلی ده. په دې شرط راوتلی چې د زندان مخې ته به ډېر خلک نه راځي، د زندانه د خوشي کېدو اعلان به یې نن نه کېږي، یو څه وخت وروسته به کېږي. خو دوستانو د موبین صاحب دا مرکه نوې تازه مرکه ده، له تاسو سره شریکه کوم چې ټرمپ د افغانستان په هکله څه پالیسي لري، له افغانستان څخه کمه اډه غواړي او کم شرایط لري او څه په بدل کې افغانستان ته ورکوي. د بګرام اډه غواړي، د هغه په مقابل کې افغانستان ته څه ورکوي. ولې له پاکستان څخه دی اډه نه غواړي، ولې له تاجکستان څخه نه غواړي، ولې له ازبکستان څخه نه غواړي. او چین، روس خو ایران خو تاسو ته معلوم ده چې هغه له ده سره خلاف دي. د دغو درو نه علاوه ولې دی له نورو څخه اډه نه غواړي چې یوازې افغانستان ته ده او افغانستان طالبانو ته وایي چې د بګرام اډه راکړي. دغسې ټرمپ چې د افغانستان په هکله څه پالیسي لري، دا مکمل معلومات نن د جنرال موبین صاحب له خولې او ورسره ډېرې غټې هستې او په سیاست پوه خلک له هغو څخه یې واوري چې هغه څه وایي. په دې هغه کې زه چې وینم تقریبا 2.5 خلک موږ اوري. یعنې ډېر کله موږ په جمهوریت کې زموږ اعلامیې چې وي همیشه مثلا د امریکا د سیاستونو تر اغېز لاندې ته، مثلا د ایران په مسله کې چې د ایران او امریکې روابط خراب، موږ یوازې د ولسمشر کرزي په وخت کې یو ځل هغه شی و چې سوزانا رایس ولسمشر کرزي ته زنګ وهلی و چې ته باید ایران ته ورنشي، چې بیا هغه ورغلی. او نور همیشه مثلا د ایران سره زموږ روابط، د روسیې سره زموږ روابط، دغه ټول د امریکې تر تاثیر لاندې وو په یو شکل د اشکال. یا د هند سره زموږ رابطه، یا د پاکستان سره زموږ رابطه تقریبا د ولسمشر غني په واکمنۍ کې اولو کلو کې بې حده ښه رابطه وه، وروسته بیخي سرده شوه. که ستاسې پام شي هغه د سارک په غونډه کې ولسمشر غني هغه ته وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته چې دا 500 میلیون ډالر هم واخلئ او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه یې ولګوئ. ولې د طالبانو اعلامیې ته په کتو ډېر محاسبه شده او دغه اوس وختو کې هغه اصلاح غوښتونکي اعلامیې خپرېږي. د ټرمپ راتلل په منځنۍ اسیا کې ځینې تغییرات زه په خپله سترګو وینم. فرض مثال ټرمپ په انتخابات کې چې کله ګټونکی اعلان شو، د پاکستان د تحریک انصاف ګوند خوشبیني ورته درلودله چې له دغه سره به د عمران خان په وړاندې یوه د هغه د پاړسي. نن داسې تایید شوي خبرونه نه دي، خو 90% باوري یم چې عمران خان فکر کوم له زندان نه راوتلی ده. په دې شرط راوتلی چې د زندان مخې ته به ډېر خلک نه راځي، د زندانه د خوشي کېدو اعلان به یې نن نه کېږي، یو څه وخت وروسته به کېږي. خو له زندان نه وتلی ده په دغه شرایطو باندې. البته له فوج سره د کوم ډیل چې روانو ده نه کوه، بالاخره د ځینو فشارونو له وجې نه چې هغه د امریکا د کانګرسمینانو یا د ټرمپ د بریا نه وروسته د فوج ویره وه چې د ټرمپ تعلقات له هغه سره ښه دي، د تحریک انصاف له ګوند سره، ځکه د امریکایانو په وتلو کې دوی ډېره همکاري ورسره کړې ده. نو دغه شیونه چې زه ګورم بیا په افغانستان باندې د ټرمپ بریا ته رسېدل، یا دلته په پالیسیانو کې په ډېره خبره چې د خلیلزاد اورم او زه پرې تحلیل کوم او باور پرې کوم چې هغه کومې خبرې کوي، نو هغه داسې د پټي د سر خبرې نه دي. دغه بافشاري د قطر د مذاکراتو په لړۍ کې یا په هغه تړون کې چې شوي دي، نو دا د طالبانو په ګټه راڅرخېږي. دغه تړون که عملي کېږي، ځکه هلته رسمیت پېژندل پکې شته، نړۍ سره تعامل شته، ضمن کې طالبانو چې کوم څه په تړون کې منلي دي، دا به د افغانستان په ګټه وي. تړون خو ماته د افغانستان په ګټه ښکاري، خو که عملي شي، بند په بند عملي شي، زیان به نه لري. ولې مخالف پالټۍ یا د افغانستان جمهوریت غوښتونکي جنرالان یا سیاسون د ټرمپ بریا ته چکچاکې وهي او خوشحاله دي ورته؟ دا خو درسته نه ده ښه جنرال صاحب. دغه د ټرمپ بریا ته موږ افغانان باید د ټرمپ څه د هېڅ امریکایي یا خارجي بریا ته باید سړی خوشحاله نه وي، ځکه هغوی خو امریکا ته خپلې ګټې مهمې دي. او بل ټرمپ هېڅکله نه دي ویلي چې زه زما افغانستان کې
تاسو ته طالبان لري کوم بیا تاسو واک ته راولم یعنی زه دا ټکی اکدم مثلا د اوکراین جګړه مثلا حتی د پاړه ډیر اندېښنه ده چې د دلته د ناتو په هیوادونو د 13 دوره کې چراغله هغه د ناتو هیوادونو سره د جنجال دا چې زه ولې پیسې ورکم د اروپا تاسو خپل پیسې ورکړئ خپل د هیوادونو هغه وکړي نو دا درست خبره نه ده زه فکر کوم چې موږ امریکایان یا ټرمپ ته خوشاله شو چې بیا به ټرمپ امریکایان لیږي امریکا وځي افغانستان ته به حمله کوي او بیا به نظام چپه کوي بیا به بل نظام راولي زه ټول نه خدا ده چې دا اوس خپل په امارات کې دوی د افغانستان لپاره چون یعنی هغه که تجارت مو که سوداګري مو که قدرت مو که هر شی یعنی بس درکته لګه 50 کال شول کنه لکه لکه د نوې نسل لپاره د سیارام افغانستان باثبات افغانستان لپاره مستقبل جوړ کړي بعد نه ده یعنی د افغانستان چې لکه لکه نه د چین او روس د رقابتونو ډګر یو نه د امریکا او د غرب د رقابتونو ډګر نو دا اوس نو خپل د طالبانو یا د امارت د مشرانو په لاس کې ده نو په دې اړه خبري وشي جنرال صاحب ډیر بخي یوه پوښتنه لرم ډیره مهمه پوښتنه ده وبخئ که فیضان صاحب وي که میاخیل صاحب دا دواړه میاخیل صاحب خو ډیر زیات تحلیلونه کوي او فیضان صاحب هملته په امریکا کې نږدې اوسېږي که چیرته د ټرمپ حکومت د دوحې د موافقتنامې عمل کېدل وغواړي د طالبانو نه او دا عملي شي آیا په دې صورت کې د افغانستان دغه اوسني چې کوم مخالفین دي ټول مخالفین تر ما او تر تا پورې آیا دا خلک به په دې راضي شي چې زه بالکل دوحې موافقتنامه عملي شوه نور مخالفت نه لاس اخلو هغه چاره موافقتنامه د هر څه دي آیا دوی به راضي شي مهمه دا نه ده شیرزاد صاحب چې دوی راضي کیږي که نه راضي کیږي ګوره د افغانستان خلک څه غواړي سوله غواړي صحیح د آرامي غواړي د نجونو تعلیم غواړي پرمختګ غواړي امن غواړي باثبات افغانستان غواړي صحیح ده د دنیا سره تعامل غواړي راشه درشه غواړي دا وروره چې دغه شی ته ولرې اوس احمد او محمود څوک د څه کاره ده چې دی راځي به موږ ته زموږ به هغه کوي دا موږ دپاره به وایي چې ولا موږ خو ګوره د دوحې تړون عملي کېږي نو موږ خو دا پخواني جنګسالاران پخواني مفسدین پخواني پارټیکان دا خلک نه غواړو موږ خو ملي اشخاص غواړو په حکومت کې روشنفکران داخل شي د افغانستان د حقوق د میرمنو د افغانستان د خلکو د افغانستان د ځوانانو د میرمنو د دې ټولو حقوق باید پکې خوندي دغه شی غواړو شیرزاد صاحب باید وغواړو موږ ټول یعنی زه نه ټول افغانان باید دغسې یو غوښتنه ولري مهمه دا نه ده چې موږ د یو څو پخواني جنرالانو یا د اوسني د طالبانو چې دوی کم معیار یا کم غوښتنه لري یا کم هیله لري د افغانستان لپاره دوی ته هغه وکړو دا د چا خبره هغه کلیواله خبره که سړی وکړي اتڼ وکړو افغانستان موږ ته مهم دی افغانستان دلته 15,000 پروت دی او ایبم میاخیل صاحب په بخښنې سره یو سوال اول خو که راغلاست درته وایو یو سوال ګوره که تاسو په تیر جمهوریت کې خو تاسو البته وظیفه اجرا کړې ده او له دې له منځ نه ښه خبر یې په دې جمهوریت کې به یوه خبره د امارت په خلاف کېدله چې دلته 20 ډلې موجودې دي یوه دا خبره دویمه خبره دا چې که چیرته خدای دې هغه ساعت نه راولي اوس که د طالب بدیل څوک ده طالب بدیل لري مهرباني یو خدا ده چې هغه همیشه په دې تبلیغاتي جګړو کې خو هر شی استفاده کیدای شي هر شی سړی ویلی 20 ډلې دي طالبان فلانې دغه څه دی جمهوریت غلام دی طالبان د پاکستان خلک دي دا خو هغه تبلیغاتي جګړې دي د بدیل زه بدیل نه اول به زه تاسو نه پوښتنه وکړم تاسو د بدیل نه څه ډول تعریف لرئ یعنی بدیل تاسو شته وایي که بدیل نه تعریف دی چې دا بدیل آیا د افغانستان خلک بدیل کېدای شي که نه بدیل بهترین بدیل دی ځکه دا خبره ده مهمه دا ده چې ته باید چوکاټ وساتي زما خبره دا ده زه خپله د نظامونو په افغانستان کې د نظامونو د چپه کېدو مخالف یم پرون هم مخالف یم نن هم مخالف درست خلک جمهوریت دا کوم مخالفین د اوسني وخت کې د اسلامي امارت دي اماغه زړې څیرې دي اماغه زاړه پروګرامونه دي اماغه زاړه وژنې دي اماغه زاړه پردي جنګونه راوړل دي
طرفه یو ګوري ډېر افغانان خو د جنګونو ګوره افغانان خو د جنګونو نه شاهین صاحب هغه دي ستړي دي هغه جنګ نه کوي جګړه نشته کنه تاسو خو وینئ 3 کاله کېږي او دا یو فرصت دی امارات ته بهترین فرصت دی جګړه چې ته کله د خلکو په هغه حقوقو دا بالاخره دغه حال خپل افغانان مجبوره کیږي چې جګړه وکړي مثلا تر 2008 کاله پورې له 2001 نه 2008 کاله پورې طالبان هم جګړه نه کوله حتی ګوره چې خطونه راغلل د امارات د مشرانو لخوا چې موږ سره که څوک کار ونه لري موږ غواړو دلته ژوند وکړو ارامه موږ هغه ژوند ته پرېږدئ امریکایانو نه غوښته امریکایانو ویل چې نه دوی دپاره باید هغه یوازینی انتخاب دی هغه مرګ دی یعنی دا اوس امارات هم دغه ټوله قصه د دوی په اختیار کې ده دا بس مثلا موږ چې هم شمول خبره کوو خپله متخصصه هلته خو کیسه بدله وه که نه هلته خو کیسه داسې بدله وه چې د طالب په کور باندې چاپه ویل کېده طالب بندي کېده چې چېرته به یې ګیرور په سړک باندې ګیر کړه هغه به د طالب په نوم باندې خرڅېده چې چېرته به یې دمږه د کلي د دیحات خلک به یې ګیر کړه د هلته بند دمږه د افغانستان د دیحات خلک چې څومره دي هغه ګیر هم پرېږدي او لنګوټې هم وي او په ساده جامه کې هم ګرځېږي نو هغه خلک خو مجبور سو جنګ ته طالب خو څوک جنګ ته نه مجبوروي نه دا اوس ګوره زه درته د روشنفکر اشخاصو د یو څو نومونه درته اخلم استاد مشال ګوره ونیول شو خبره هم نه یوازې انتقاد دی مثلا دا جاوید مومن نیول شوی دی نور داسې روشنفکره خلک چې هغوی انتقاد یې کوو د اصلاح لپاره تاسو د مجاهد صاحب خبرې اورېدلې دي په غونډه کې په ملي ټلویزیون کې دا خبره کړې چې انتقاد پذیره اوسئ طالب کې دغه ظرفیت د انتقاد نشته دا جوجوری چې دی ډېر ورکوټی دی دا ځکه چې دا فکر کوي چې که د انتقاد وشي دا حکومت به چپه شي حکومتونه په انتقاد جوړېږي سمون پکې راځي خو مشکل دا دی چې هغه زه منم مثلا په بمبار شوی دی مثلا په جمهوریت کې امریکایانو چاپې اچولې دي یعنی ډېر ظلمونه شوي دی کې شک نشته خو دا اوس خو هغه وخت کې خو یو مسله هم وه مسله دا وه چې مثلا هلته به موټر ته د امریکایي ځواکونو یا د افغان ځواکونو په کاروانونو به ډزې کېدلې مثلا بمونه به ورته ایښودل کېدل مثلا له کلو به پرې ډزې کېدلې نو خو دوی د خپل حفاظت دپاره به هم دغه کار کوو درست دا خو دا اوس تاسې کوئ مثلا داعش سره چې جګړه کېږي په کورونو کې ننوځي ټول خلک یې وژني میاخیل صاحب خبره دا شی نه ده ګوره که ته موږ د کلي خلک یو ښه موږ د بازار خلک نه یو موږ په بازار کې دلته د حالات زه د دغه د منطقې درته یادوم په هغه وخت کې دغه زمان او د اوسنۍ پرتله دا ډیر فرق لري په هغه وخت کې به که چېرته د طالب نوم د جمهوریت عسکر ته معلوم و یا به کور ورته معلوم و نه کور په ارام و نه مور په ارام و نه پلار په ارام و نه کورنۍ په ارام و خو دلته بلاکس ده دلته اسلامي امارت ته هم کور معلوم ده هم ژوند معلوم ده هم مخالفت معلوم ده هغه هیڅ کله نه غواړي چې خپل مخالف د ټوپک په ژبه پوی کی یا خپل مخالف د سوک په ژبه پوی کی هغه د اصلاح کوشش کوي که تا پام کړی میاخیل صاحب دلته به البته یو څه به مشکلات به رامنځته کېږي خو دا په دې معنا نه دي چې نظام د دغه تابع لري چې دا خلک باید وځپل سي او بل دلته دا د جاوید مومند یا د بعضې نورو ملګرو خبره دې وکړه د روشنفکرانو دغه روشنفکران که تاسې فکر وکړئ د افغانستان په د اوسني حالاتو کې د اوسني وضعیت کې که دوی د دوی هغه اصلي جرړې او هغه اصلي مسلې پیدا کړي دا له ډېرو خطرناکو هغه سره مخامخ دي او خطرناکې خبرې دي خو دلته مهمه دا ده د موږ دپاره پوهه مهمه دا ده چې کله د یو نظام باندې تور لګیږي په یو نظام باندې دا کېږي چې دلته مثلا لوی پکتیا ده او لوی کندهار ده دا به زه هم دومره غټ مهم ټکی د طالبانو په منځ کې ویني اصلا دا طالبان دغې خبرې ته ترجیح نه ورکوي دا درست نو زه خو په دې اړه ځکه خبرې نشم کولی چې دا په دې اړه به تاسې دا جنرال صاحب به خبره کوي یا نور د امارت غړي چې طالبان قندهار او هغه ته ترجیح ورکوي که نه ورکوي اما یوه خبره ډېره مهمه ده چې په دې مسایلو کې دا جنرال صاحب دلته ناست دی یعنی دیم د نجونو د زده کړو هغه دی دا پلوی دی ډېر نور خلک هم دي نو دا انتقاد حکومت نه چپه کوي لا حکومت حمایه کوي او دا که سبا اعلان وشي چې د نجونو پر مخ هغه دا څه ورته وایي د مکتبونو دروازې
پرانستل شوې د افغانستان ښځې کار ته تللی شي څوک څه به ورته مثلا دا زه فرضاً زه یو وسلوال له جبهه لرمه او همدغه مسایل وړاندې کوم او سبا دغه اعلان وشي زه کومه بهانه لرم خپل هغه خپلو طرفدارانو ته به څه ووایم چې ولې خیر زه اوس جګړه کوم د دې ځواب څه دی څه وایي تاسې دوستانو دا مرکه تاسو ور د یقین ډېرې په زړه پورې خوندوره مرکه وه لکه سیمبین صاحب چې په سر کې خبرې وکړي د امریکا له نړیوالو سره کوم سیاست لري بالکل هغه هم هغسې وه لکه داسې وایي د ټرمپ په هکله کې هم داسې ډېرې خبرې کړي د خپل هغه کم چې دی خپل د ځان لپاره چې کم خلک انتخابل په هغې کې درې داسې کسان دي ورسې دغه مرکه هم وګورئ د طارق پټان درې داسې کسان د انتخاب کړي دي چې هغه بالکل د عمران خان په حق کې د عمران خان طرفداران دي هغه بار بار په پاکستان باندې دا فشار دا زور اچوي چې عمران خان باید رها کړل شي آزاد کړل شي او دغه رنګه د بشري حقوقونو چې کومه یو اداره جوړه سوې ده هغه د نړیوالو تر مابین هغه هم کله چې هغه اسلام آباد کې کوم تاوتریخوالی ولیدی د هغه پر هکله چې هغه پر میډیا باندې تر ډېره حده پورې ولاړ انټرنیشنل میډیا نړیواله میډیا هم پر دې باندې وغږېده هغو هم دا بیان جاري کړو چې باید عمران خان رها کړل شي ځکه چې دغه عمران خان که نسي رها دا تاوتریخوالی نه ختمیږي دا نور هم پر مخ باندې ځي چې دا مثلا د بشري حقوقو یو خلاف کار ده چې تاسو په خپل ملک په خپل وطن کې په خپل مابین کې په جګړو باندې په وزنه باندې سره اخته یاست موبین صاحب ډېر خوندوره خبرې وکړې دغه رنګه سره د بل کس میخیل صاحب نومېدی شاید دې هم ډېرې ښې خبرې وکړې په بعضو خبرو کې مو سره موافق یو بالکل انتقاد د هر کس حق ده پر هر حکومت باندې کولی شي پر هر چا باندې کولی شي خو هغه سالم وي د شاید په چوکاټ په افغانیت په مسلمانۍ په پښتونوالي کې دننه وي داسې انتقاد چې هغه انتقاد مثلا ته پر دې خاطر باندې پر یو چا باندې کوي چې له دغه انتقاد څخه د سالمه ګټه واخلي یعنې د پوه کړل سي دی وګوري په ځان کې چې یاره دا کار زه کوم دا خو یقیني غلط ته ولې که نه وی غلط دی کس په ما باندې انتقاد نه کوئ نو دی له هغه څخه پر روان مستقبل وخت کې یو څه زده کړی وي او که داسې انتقال لکه د بعضو خلکو موږ هم لیدلي تاسو هم لیدلي چې مثلا کله چې یو ښه کار وکړل چې هغه نه ستایي او که مازې یو غلط کار له یو چا څخه وکړل چې انسان د عاجز د خامخا نو بیا د ټوله میډیا پسې راخستي سر لمن پر سر وراړوي ولې داسې وکړو ولې داسې وکړو ولې ها وکړو ولې دا وکړو هغه تاسو ته هم معلوم ما ته هم معلوم دی چې انتقاد کوي پر هر چا باندې که پر حکومت که پر یو کس باندې پر هر چا باندې چې کوي هغه د خپل شخصي ګټو لپاره کوي هغه د خپل ځان د ګټو لپاره کوي هغه د خپل مثلا دی چې ځان لپاره دښمن بولي هغه د ناکامي لپاره او ځان د کامیابي لپاره کوي تاسو ګورئ ډېر داسې مبارزین شته کله چې یو کس یو مثلا دی سره مخالف دی دغه په مقابل کې که هغه یو داسې ښه عمل وکړي یو ښه کار وکړي بیا دی خاموش سترګې پټې خوله ګنډلې غوږونه باندې هغو کې ګوتې نیولې بیا هېڅ نه اوري خو کله که یو مازې داسې غلط کار وسي چې هغه هم داسې خو په سهون کې څه وایي په خطایي کې څه وایي بیا نو ته ورته ګوره بیا د سوشل میډیا له لارې بې انتها زیاتې ویډیو هم پسې جوړوي او پر هر ځای هم پسې غږېږي پوسټونه هم پسې کوي دا رنګه انتقادونه پسې کوي دا رنګه انتقادونه یقیني څوک حق نه لري او نه دا رنګه انتقاد ته باید اجازت ورکول شي چې یو انسان خپل شخصي ګټو لپاره استعمالوي دا رنګه انتقاد باید دا رنګه انسان دا رنګه انتقادګر باید مخې ته نه پرېښودل شي